السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ښه راغلاست دوستانو. دې درس کې مو تاسو ته تعجبیه جملې راوړي دي. یعنې کله کله موږ د یو څیز په لیدو باندې تعجب وکړو او ووایو، لکه مثال وایو او څومره قابل دی، څومره لوړه ودانۍ ده، او پلانکې یا پلانکۍ څومره ښکلې ده، یا یو څوک یو آیډیا او یو خیال پیش کړي نو موږ ورته وایو څومره ښکلی دی. یا د دې نه علاوه یو بل څیز وي او موږ ورته په تعجب کې واقع شو نو موږ وایو او څومره عجیبه دی. نو د دغې تعجب د اظهار دپاره په انګلیش کې په کومه طریقې سره موږ د خپلو خیالاتو اظهار کوی شو او یو قسم تعجبیه جملې راوړی شو. نو اسانه خبره دا ده چې موږ یو څیز ته په تعجب کې لاړ شو نو موږ به هغه څیز ذکر کوو، خو د هغې څیز نه مخکې به وټ راوړو او ورسره به ای راوړو. لکه مثال موږ وایو او څومره قابل دی، څومره قابل دی، یا څومره با استعداده دی، نو موږ به وایو وټ ا جینیس، وټ ا جینیس، څومره قابل دی. دغه رنګې که موږ یو لوړه ودانۍ ووینو چې هغه ډېره زیاته لوړه وي او موږ تعجب کې واقع شو نو موږ وایو څومره لوړه ودانۍ ده، نو وایو به انګلیش کې وټ ا ټال بلډینګ، وټ ا ټال بلډینګ، څومره لوړه ودانۍ ده. یا یو ماشومه ده، هغه موږ ولیدله چې هغه ډېره ښکلې ده او موږ وایو چې څومره ښکلې ده، څومره ښکلې ده، نو موږ دا هم ویلی شو چې وټ ا بیوټیفل شي از، یا هاو بیوټیفل شي از، وټ ا بیوټیفل شي از یعنې څه ښکلې ده، یا هاو بیوټیفل شي از، څومره ښکلې ده. دغه رنګې یو څوک یو خیال پیش کړي، خپله رایه پیش کړي او موږ وایو څونه ښکلې رایه ده، څونه ښه خیال دی، نو موږ به وایو وټ ان آیډیا، وټ ان آیډیا، څومره ښه خیال دی. او دغه رنګې که موږ یو څیز وینو چې هغه ډېر عجیبه وي او موږ وایو چې څه عجیبه دی، نو موږ به وایو وټ ا سټرینج، وټ ا سټرینج، څه عجیبه دی. د نورو ویډیو دپاره زموږ سره اوسئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو هم لایک کړئ. ډېره مننه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ.